سلامونه د اف جی ټابز یوټیوب چینل کدرون دوستانو ته من چې روغ او جوړ خوشاله بوي په نن ویډیو کې درته ښیم څنګه کولی شو د فیسبوک لاک آی ډي خلاصه کوو. ځکه یور اکاونټ هاز بین لاک یعنی دغه زما اکاونټ دی دا اوس لاک شوی دی قلف شوی دی نو څنګه کولی شو چې دغه په ډېرې اسانۍ سره خلاص کوو. رضو لاندې ګیټ سټار باندې کلیک ورته اخلو. کله چې اکاونټ راخلاص کړئ ګیټ سټار وکړو بیا رضو لاندې دلته نیکسټ باندې کلیک اخلو. کله مو چې پر نیکسټ کلیک واخیستو دلته رضو بیا دغه نیکسټ باندې کلیک اخلو. لکه چې به انتظار ورته کوو دلته راځو ډونټ ریموو انالایزینګ دغه لاندې آپشن باندې موږ تاسو کلیک اخلو. پاس ریموو چې دی هغه انیبل دی هغه باندې کلیک تاسو هېڅکله مه اخلئ. راځو ډونټ ریموو انالایزینګ باندې چې کله موږ تاسو کلیک واخیستو یو شی به انتظار ورته کوو دلته زموږ ډیټا چې دی هغه اوس راځي. دلته راځو کانټاکټ ډیټیلز باندې کلیک لاندې اخلو لاندې آپشن کلیک کوو. دلته راځو ریویو ریسنټ اکټیویټي دغه آپشن مو چې کله دوستانو تاسو کلیک کړ تاسو به اوس دلته لږ شیبه انتظار ورته وکئ. اوس بیا راځو دوستانو دلته موږ ته اوس دلته یو آپشن راکوي ګیټ سټارټ په دغه باندې چې کله کلیک وکړو دلته موږ ټول معلومات چک کیږي. چیکینګ یور یوزر نیم چیکینګ یور پیمنٹ میتود همداسې چیکینګ یور اپ چیک پیج دا ټوله موږ هر څه چک کیږي دی موږ فیسبوک آی ډي او پیج هر څه چیکینګ یور پوسټ زموږ پوسټونه کمنټونه او لاګین هر څه دلته چک کیږي دوستانو. کمنټ دلته تاسو کتلی شئ مکمل اوس فینش چیکینګ یعنی اوس دغه فینش شول دغه هر څه چک شول. سلیکټ یور نیم دا هر څه اوس دلته چک شول. فالو لایک راځو په کنټینیو آپشن باندې کلیک کوو. په کنټینیو آپشن باندې کله کلیک کوو موږ ته دوه آپشن راځي دلته چیک یور نیم وایي تاسو خپل نیم چک کوئ موږ پاس نیم انتخابوو لاندې کنټینیوز وهو. دلته موږ ته هغه پیجونه راځي چې موږ فالو کړي دي هغه موږ په وروستي وخت کې فالو کړي دي هغه 11 پیجونه دي. راځو لاندې کنټینیوز باندې کلیک کوو دا همغه پیجونه دي بیا موږ چې لاندې یعنې ورسره ملګري شوي آیډیانې دي. راځو لاندې کنټینیو باندې کلیک اخلو. دغه زموږ وروستي پوسټونه دي بیا هم راځو لاندې کنټینیوز باندې کلیک اخلو. دلته هم راځو لاندې کنټینیو باندې بیا کلیک اخلو. اوس ګو ټو نیو فیډ په دا راځو په دا ګو ټو نیو فیډ باندې کله کلیک ورته واخلو د موږ آی ډي چې دی هغه به له کلب څخه بالکل خلاصه شي او اتومات شکل سره به جوړه شي. تاسو اوس کتلی شئ د زموږ فیسبوک آی ډي چې دی هغه اوس جوړه شوه بالکل روغه او جوړه شوه د مخکې په شان نه وه. مخکې چې څنګه لاک وه هغسې اوس نه ده اوس بالکل جوړه شوې دوستانو تاسو یې کتلی شئ. تاسو اوس کولی شئ پوسټ هم پکې وکئ هر څه پکې وکړئ. نو دغه طریقه دوستانو که دغه طریقه مو خوښوي نو درسره لایک کړئ او ویډیو هم درسره شیر کړئ له نورو ملګرو